السلام علیکم ملګرو. دی وخت کې زه په خپلې کلي ډاک بېسود کې د دې نهر په غاړه باندې ولاړ یم او دا نهر چې دی دې ته وایي نهر کابل. نو مشران خبره کوي چې دا په 1901 کې یا په 1902 کې جوړ شوی دی. نهر کابل ورته ځکه وایي چې دا د کابل د سیند نه رابېل کړی شوی دی او دا داسې بیا راغلی دی د دې ګلبهار سره خوا کې راوتی دی. داسې په دې ورمړو مختلف کلي دي په هغې راتېر شوی دی. اخوا غټ دی او دې خوا چې څومره راځي نو دا ورکوټي کېږي. دا زمونږ کلي ډاک بېسود دی چې په چراټ روډ باندې پروت دی. د جي ټي روډ نه په 2 کیلومیټره فاصله کې پروت دی او په دې کې افغان پښتانه اوسېږي. پښتانه خو ټول افغان دي خو بهرحال دلته یو 4-5 قومونه دي چې هغه ډېر غټ غټ دي او څه بیا داسې ورکوټي قومونه دي چې هغه د یو ځای بل ځای نه راغلي دي چې په هغې کې مونږ هم شامل یو. مونږ هم زمونږ نیکه راغلی او د مردان ضلعې رستم سره خوا کې سره ډیری دا د هغه ځای نه راغلی خو په دې کلي کې زمونږ چې دی نو د تقریبا یو 130 او یو 140 کاله پوره کېږي. نو مونږ هم د دې کلي خو بهرحال دا نهر چې دی نو دا یو تاریخي نهر دی. دا داسې تللی دی بیا زمونږ د کلي سره خوا کې پیوسته کلي دي بانډه نبي بیا ډاګی نوي ډاګی زړه ډاګی او اخوا ته زاخیل کوز زاخیل بر داخل او کوز زاخیل. نو دا په کوز زاخیلو کې بیا ختم شوی دی. نو د دې نهر نه مخکې دا زه چې اوس ولاړ یم ما نه ګس طرف ته کوم آبادي نه وه. دا بیا وروستو چې کوم دی نو زمونږ په یاداشتونو کې شوي ده خو بهرحال دا زمونږ د کلي هغه مین لاره ده. مین لاره چې څه ته ویلی شي دا ړومبی کور دغه مخامخ به تاسو ته ښکاري د سعدالله جان برق شپ دغه بورډ لګېدلی دی. نو د دې د ښکلا به درته زه څه ووایم تاسو ګورئ په دې غاړه باندې یا کومې ونې بوټي چې کرلی شوي دي نو دا په خپل مدد باندې شریف خان چې د برق صاحب کشر ورور دی هغې لګولي دي او ډېرې ښایسته ونې دي او ډېر ښایسته ماحول دی. تمه لرمه چې ستاسو به دا نننی ویډیو زما خوښ کېږي او ما به په کمنټ کې د خپل نظر نه ارومرو خبروئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.